شاه بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورک پروګرام ته تېره ورځ موږ په انزرټ کې تر ټیبله رارسولی وو. راځو یو ټیبل چیش کوو اخی داسې یو ډول ټیبل چیش کوو ښه دلته یو څه معلومات پکې لیکو نیم پوزیشن همدارنګه صدري ښه رالو مثلا نیم ورته لیکم چې صمیم، بل ورته لیکم چې احمد ښه بل ورته لیکم چې خان، بل ورته لیکم چې بصیر. ښه یو بل نوم به ولیکو مثلا د خالد. ښه صمیم چې کوم دی پوزیشن یې لیکو چې صمیم ډاکټر دی. احمد چې کوم دی مثلا انجینر دی. ښه او همدارنګه خان چې کوم دی منیجر دی. او همدارنګه بصیر چې کوم دی افیسر دی. ښه اداري دی. او همدارنګه خالد چې کوم دی منیجر دی. ښه راځو د ده چې کوم معاش دی د ده معاش 1000 دی، د ده معاش 2000 دی، همدارنګه د ده معاش 3000 دی، د ده معاش 4000 دی، همدارنګه د ده معاش 15000 دی. ښه راځو دلته مو یو بل سیل واخیست، یو بله رو دلته ورته لیکو چې ټوټل د دوی د معاشیاتو ټوټل راوباسو. ټوټل یې مثلا 15000 دی. ښه داسې یو جدول مو چیش کوي جوړ کړئ. ښه ګورئ کله چې موږ د جدول څخه ووځو زموږ سره هماغه ټیبل ټول سره ورک شو. کله چې مطلب موږ ټیبل ته راسو دلته یو څه راته راخلاصي د ټیبل ټول په نامه باندې چې په دې کې یو ډیزاین دی او بل چیش دی لایاوټ دی. په هغه کې سبروګانې دي چې یو ډیزاین دی او بل چیش دی لایاوټ دی. ښه رالو ډیزاین ته یې لومړی راغلو. ښه مثلا زه راځم دې ته لومړی یو سټایل وکړم. په ډیزاین کې د ټیبل ټول په ډیزاین کې لومړی هیډر رو ده. هیډر رو یې دغې د سر رو ته یې کومه چې شي وایي هیډر رو وایي. دغه نیم پوزیشن سلري دغه چې لیکلی دې ته هیډر رو وایي. اوس که تاسو د هیډر رو ته وګورئ تر دا نورو یو څه تیز یعنې شین رنګ لري. تاسو وګورئ که چیرې دې دا نه غوښتل دغه چیک انچیک تاسو وګورئ هماغه رنګ چې څه تاسو ښه ورته متوجه سئ. ګورئ اوس چې شي لري یو ډول شین رنګ لري. که چیرې دغه انچیک یې ګورئ دې نور سره یو شان زه ورته چې هیډر رو دې یو ډول شین رنګ ولري. صحیح دی. د هغه څه وروسته ټوټل رو ده. که چیرې ټوټل رو دلته چیک ولګوم ګوره ټوټل رو هم داسې یو څه پیدا کوي یو شین رنګ پیدا کوي. زه ورته وایم چې یا ټوټل رو دې هم نه لري. بانډېډ رو کار چیش دی. که تاسو دې سیل ته وګورئ دا داسې یو څه شین رقمه رنګ لري او دا سپین دی. تاسو ورته وګورئ ښه یو بیا دا شنه ده او دا سره زه ورته وایم چې یا دا ډول دی ټول اوس ټولې داسې خړ رنګي سره په خلاصو. ښه د هغه څه وروسته بیا فرسټ کالم دی. دا بیا د دې کالمونو مثلا زه ورته وایم چې فرسټ کالم دغه د نیم کم کالم چې دی دا دې یو څه مثلا شین تیز رنګ ولري. ګورئ په دې سره په خلاصو که نه غواړئ همداسې ګورئ دا بیا د چا کا د کالم کا لاست کالم. دا بیا دغه اخري کوم چې د سلرۍ کالم دی دا هم دغه فکر وموند دی. ښه دغه وروسته بانډېډ کالم دی. که چیرې زه دا چیک کړم ګورئ دا خانه چې کوم ده دا یو څه شین رنګ دی دا بیا خام دی دا بیا شین رنګ دی. سره په خبره خلاصو. ښه دغه څه وروسته ټیبل سټایل دی. دلته مختلف سټایلونه د ټیبلونو د سته دي. مختلف سټایلونه دې غواړئ مثلا زه ورته سره په خلاصو ورته وایم چې کوم سټایل دا سټایل ورته اپلای کړئ. مختلف سټایلونه دي چې ته کولی شئ هر یو انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې دا سټایل انتخاب کړئ. سره په خلاصو. ښه راځو موډیفای سټایل په خپله خوښه باندې یو سټایل ورته جوړوو. ټیبل نیم یې چیش په نامه دی. زه ورته وایم چې د ای بي په نامه یې
چې په نامه کې A B په نامه کې ښه راځو فونټ سټایل ته راځو خط په څه ډول زه کوم چې خط په دې ډول دا کم چې موږ لیکنه پکښې کوو اندازه دې دومره اندازه بولډ دی وي ایټالیک دی وي انډرلاین دی یا انډرلاین دی نه دی صحیح دی د خط رنګ څه رقم دی زه ورته وایم چې د خط رنګ دی مثلا ژیړ دی څه رقم دی ژیړ سره په خبره خلاص کړو دلته بیا د بارډر دی مثلا دغه بارډ کم ډول کم ټیبل چې موږ جوړ کړی دی څه ډول بارډر دی ول زه ورته وایم چې مثلا بارډر دی په څه ډول وي په دې ډول سره صحیح دی دلته اندازه ده غواړی چې ډاټ ډاټ چې څه رقم وي ګورې ډاټ ډاټ دی خو غټ وي کوچنی وي څه رقم زه هم دومره اندازه دي ولري صحیح دی رنګ دې سره کم وي د دې کم ټیبل چې موږ جوړ کړی دی ټیبل رنګ دې سره کم وي زه ورته وایم چې مثلا د ټیبل رنګ دي په دې ډول سره په خبره خلاص شوه دغه څه وروسته دا د ال بارډر ټول بارډر نو بارډر آوټ سایډ بارډر دا موضوعات مو ټول څه کړي ویل ښه هغه څه وروسته رالو شیډینګ کالر ته یعنې شیډینګ کالر دې ولري که دې ونه لري زه ورته شیډینګ کالر دې نه only this document یوازې په دغه ډاکومنټ اپلای کوي او که نور نوي ډاکومنټونه زه ورته چې یوازې په دغه ډاکومنټ زه ورته اوکې ګوره په هماغه ډول سټایل درته چې شو سره په خبره خلاص شو ښه دغه څه وروسته راځو کلیر دی کلیر یعنې ګوره سټایل مې ټوله چې کوي امان دی سره په خلاص نیو ټیبل سټایل کولی شي بیا هم یو نوی د چیش په نامه یې جوړوي مثلا زه وکړم چې د احمد په نامه زه غواړم یو سټایل چې کوم جوړ کړم بیا هم هماغه موضوع سره په خلاص شو مثلا زه ورته وایم چې خط دې په دې ډول وي د خط اندازه دې شل وي دا دې ډبل وي ایټالیک دې وي انډرلاین دې لاین دې خط ونه لري د خط رنګ دې دا ډول وي ښه همدارنګه راځم ورته وایم چې ټیبل دې په دې ډول وي دومره دې اندازه وي دا راځم بدلوم ورته وایم چې سور دې وي صحیح دی همدارنګه ورته اوکې اوس راځم دلته به زموږ سره د ای بي په نامه چې کوم یو موږ جوړ کړی سره په خبره خلاص شو ښه راځم بیا هم زه ورته وایم چې یو بل ډول سټایل مثلا کوم ډول سټایل دا سټایل صحیح دی یا غواړم چې یو بل سټایل مثلا دا سټایل چې هر ډول سټایل ستاسو خوښ وي هماغه باندې اپلای ښه دغه څه وروسته شیډینګ دی د شیډینګ کار څه دی مثلا زه ورته راځم او دغه خانې ته رنګ ورکړه شیډینګ ورې مخکې موږ د شیډینګ دې ته تور رنګ دا خانه ورته سلیکټ کوم مثلا ورته وایم چې دا کالم ورته سلیکټ کوم دې ته سور رنګ دا دریم ورته سلیکټ کوم مثلا ورته وایم چې دې ته دا ډول رنګ ګورئ یو چې شو د یو ډیزاین په اساس باندې کارول کېږي دا د شیډینګ کار دغه څه وروسته بارډر دی څه رقم بارډر غواړئ ګوره کې مثلا زه ورته وایم چې په دې ډول بارډر صحیح دی بارډر راځئ دلته بارډرونه دي مختلف بارډرونه دي انتخاب یې کړه مثلا زه ورته وایم چې بارډر دي په دې ډول وي او همدارنګه دلته بیا د بارډر اندازه ده کوم دي وي څه رقم دي وي دا او د بارډر کالر دی څه رقم رنګ دی دا بارډر خپله ولري زه ورته وایم چې بارډر دا اوس راځم دلته وګورئ داسې یو قلم دی وګورئ راځم دلته یې ورته چیش کوم وملیدئ راځم دلته یې ورته چیش کوم دا سلیکټ کوم وملیدئ صحیح شو راځم ورته وایم چې دا خو یې آوټ سایډ مثلا بارډر مې دا ډول ورکړی د ان سایډ بارډر یعنې دننه بارډر یې په خپله خوښه جوړ هغه دې دا رقم وي مثلا دومره اندازه دې وي رنګ دې څه رقم وي ورته وایم چې رنګ یې ژیړ وي صحیح دی راځم دلته دننه هم داسې یو بارډر ته چیش کوم ورته جوړوم ګورئ وملیدئ خپله خوښه مو یو بارډر ته چیش کوئ ورته جوړ سره به خلاص نو ښه هغه څه وروسته بارډر دی دا موضوعات مو ټول په هوم ټاپ کې چیش کړي دي ویل دي په هوم کې دلته په ټیبل کې مو دا چیش کړي ګوره آوټ بټن ټاپ لیفټ رایټ بارډر ګورئ دا ټول موضوعات بارډر شیډینګ ګورئ دا موضوعات پیج بارډر شیډینګ دا موضوعات مو ټول ته چیش کړي دي ویل دي بیا تکرار ته ضرورت نشته بیرته راځم ډیزاین ته په ډیزاین کې دلته هم ګورئ هماغه موضوعات بټن بارډر ټاپ بارډر لیفټ بارډر رایټ بارډر دا ټول هماغه موضوعات صحیح دی که چیرې دلته راسم وګورئ بارډر پیج بارډر شیډینګ دا موضوعات کوم چې مو په هوم ټاپ کې چیش کړي وو ټول نو په ډیزاین کې نور سره پاته نه دي نو بلې وروسته بیا لایاوټ